زمونږ پلار نیکه به خلکو یادو کنه پښتانه ډیر زیات تکړه دي داسې دي او د اوسنو پښتنو ته وګورم تاسو به پته ولګي زم پښتون یم تاسو هم پښتانه تاسو ګیر چاپېره نظر واچوئ نه اوس چې مونږ ته د مشرانو قصې را یادې کړي نو مونږ لږ غوندې وشرمېږو چې ښه داسې هم پښتانه نو مونږ فزیکلي ولې ویک شو زمونږ څه پلان نشته دی نو فزیکلي به هم ځان له پلان جوړوئ چې فزیکلي هم مضبوط یې د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي نو اوس چې کله تاسو دغه ولیکه پراسې نو بیا به د دغې سوچ مطابق دغه پیشن مطابق 15 پلانه جوړوي څو پلانه 15 پلانه یو ته موږ وایو انټلیکچوال ډیولپمنټ پلان یعنې د دغې پیشن کې تاسو ذهني علمي پرمختګ دپاره پوره پلان جوړوئ څونه کتابونه به زه لولم څونه ویډیوز به زه ګورم څونه ایکسپرټ سره به زه ملاوېږم نو انټلیکچوال ډیولپمنټ پلان به جوړوئ د دغه پیشن مطابق دغه شانتې سپریچوال ډیولپمنټ پلان داسې نه چې سبا تاسو خدای پاک شهرت او پیسې درکړي په دغه پیشن کې او بیا بغض کینه حسد نفرت پکې رانشي نه چې ځان د نه روک نشي نو هغې لپاره پلان جوړی چې زه به خپله محاسبه کوم چې آیا ما نه خو ځان روک نه شو ما کې خو غرور راغی ما کې تکبر راغی چې داسې څه نظام جوړ کړي چې هغه بار بار تا ته دا یاد دهاني کوي چې نه ګورې سم شه ته خپل حیثیت مه هېروه نو هغه ډیولپمنټ پلان سپریچوال ډیولپمنټ پلان ته موږ وایو دغه شانتې فاینانشل ډیولپمنټ پلان دا پیسې به دې نه څنګه ګټې هغې ته موږ وایو فاینانشل ډیولپمنټ پلان اول به لږې وي بیا به لږې ډېرې شي بیا به هغه څنګه انویسټ کوې بیا په کوم ځایونو کې به لګې هغې ته موږ فاینانشل ډیولپمنټ پلان وایو فزیکل ډیولپمنټ پلان د خپل صحت به هم خیال ساتئ دا نه چې په کار کې دونه وربوغ شي چې سبا دې شوګر او بلډ پریشر شي او صحت دې خراب شي نو کار خو به پاتې شي نه کار به هم کوو د خپل صحت به هم خیال ساتو د خپل خوراک به هم خیال ساتو ورزش به هم کوو مؤمن مسلمان هغه دی المؤمن القوي خیر من المؤمن الضعیف مؤمن مسلمان به تکړه وي زمونږ پلار نیکه به خلکو یادو کنه پښتانه ډیر زیات تکړه دي داسې دي او د اوسنو پښتنو ته وګورم تاسو به پته ولګي زم پښتون یم تاسو هم پښتانه تاسو ګیر چاپېره نظر واچوئ نه اوس چې مونږ ته د مشرانو قصې را یادې کړي نو مونږ لږ غوندې وشرمېږو چې ښه داسې هم پښتانه نو مونږ فزیکلي ولې ویک شو زمونږ څه پلان نشته دی نو فزیکلي به هم ځان له پلان جوړوئ چې فزیکلي هم مضبوط یې ځکه که ستاسو صحت تاسو د خلکو خدمت وکړی شئ که صحت هم نه وي چا د ملک و قوم به څنګه خدمت وکړی شئ بیا خو نشئ کولی خدمت نیکسټ سوشل ډیولپمنټ پلان سوشل ډیولپمنټ دې ته نه وي چې فیسبوک او په یوټیوب او په ټویټر باندې لګوي نه ته خپل بچو له څونه ټایم ورکړې خپل مور پلار له څونه ټایم ورکړې وروڼو خویندو له څونه ټایم ورکړې رشته دارو له څونه ټایم ورکړې مونږ خو رشته دار که هغه را کره راځي خو مونږ به کره ورځو که هغه نه راځي نو مونږ نه ورځو دا خو رشتهداري نه ده که هغه راځي او که نه راځي زه به ورځم که هغه ما سره غم خادي او کوي او که نه کوي زه به یې کوم دغه ته سوشلي ډیولپمنټ پلان وایي او دغه خلک سوشلي ډیولپټي نو سوشل ډیولپمنټ پلان به جوړی چې زه به میاشت پس هفته پس د خپلو رشتهدارو تپوس کوم ګوره مونږ څونه ټلیفونونه کوو څونه پیکیجونه استعمالوو کو چرې مونږ ځان سره دا ولیکو چې هفته کې به زه ترور ته ټلیفون کوم ماما ته به ټلیفون کوم کاکا ته به ټلیفون دا څه ګران کار دی هېڅ ګران کار نه دی نن تاسو ټلیفون اوچت کړئ او تاسو ټلیفون وکړئ ترور ته ټلیفون وکړئ نو ترور وایي چې بچې خیر خو و امیر حمزه بچې خیر خو و څنګه دی دا وایي چې خیر خو و مطلب دا دی چې مونږ یا کټ ته پروزو او یا مړه شو نو هله خلک تپوس کوي ګینې تپوس مو نه کوي نو ځکه مونږ وایو چې خیر خو و نو که مونږ بار بار د خپلو رشتهدارو تپوس کوو نو دین وی آر سوشلی ډیولپ نو دا باقاعده پلان جوړول پکار دي چې کله کله به زه رشتهدارو کره ځم په کومو کوم موقعو به ځم او په میاشت کې یا د هغې سره به زه ګفټ ورکوم ماله خدای پاک پیسې راکړي څه بل څه مدد ورسره کول نو دا سوشل ډیولپمنټ پلان جوړول دي اوس ستاسو په خیال روان 15 کاله کې څوک ملګري داسې اراده لري چې زه به 200 کتابه وایم څنګه چې دا پلان د انټلیکچوال ډیولپمنټ پلان دی داسې به ستاسو د فاینانشل او د ټولو 15 پلانه جوړیږي لکه 200 کتابه تقریبا دا 50,000 او 600 صفحې جوړیږي ایوریج کتاب چې واخلئ او په دې کال کې زه 8 کتابونه ویم نو د هغې 2000 او 40 صفحې یا پاڼې جوړیږي نو په دې کال کې دغه شانې په دې میاشت کې چې کوم دی نو یو کتاب یا یو نیم کتاب چې دا 250 پیجز دی هغه به زه لولم دا پلان چې تاسو جوړ کړئ نیکسټ چې په دې هفته کې به زه 10 صفحې صرف ویم او په دې ورځ باندې به زه صرف 15 صفحې ویم تاسو راته ووایئ 15 صفحې ویل آسان کار دی که ګران کار دی آسان کار دی زما په خیال خو 15 منټ به پې لګي نو چې 15 منټ مونږ روزانه وکاږو نو په هفته کې به تاسو 10 صفحې وایې په میاشت کې به تاسو یو نیم کتاب ختموئ په کال کې به 8
یا 9 کتابونه ختم کې. تاسو راته اوس ووایئ په خپل ژوند موږ نظر واچو موږ په کال کې د نصاب نه علاوه اته 9 کتابونه وایو ولې نه وایو؟ پلین نشته. چې پلین وي روزانه 15 منټه کو باد وي که باران وي که اختر دی که شوقه ده د 15 منټه به زه کتاب ګورم. ځان سره په بیگ کې هم ګرځولی شي ځان سره په اوړی هم شي 15 منټه بس به موبایل بند زه 15 منټه چې 15 منټه چا وویستل نو په کال کې به د 8-9 کتابونه هغه وایي چې د نصاب نه علاوه نو تاسو راته ووایئ چې تاسو کې به څونه پوهه راشي او چې پوهه ده کې راشي رڼا به راشي مینه به راشي محبت به راشي او تاسو علمي ترقي به راشي نو ډیفینټلی دا ټولې کشالې چې څونه غیر چاپېره دي که هغه اقتصادي دي که هغه زمونږ دا نور دي دا به خدای پاک په خپله باندې ختمې کړي. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي